السلام علیکم ملګرو پښتو یوټیوب چینل درستوري ته ښه راغلاست. ملګرو موبایل ورکېدل یا هم په زور اخیستل نن سبا ډېر یو عادي خبره ده. خو دې موبایل کې کله کله زموږ ډېر اړین شیان هم زموږ د دې موبایل سره لاړ شي، لکه مثال په ډول موبایل نمبرې. نن په دې ویډیو کې تاسو ته داسې طریقه ښیم چې تاسو نمبر یو ځل دپاره سیف کړئ، بیا که تاسو سره هماغه موبایل وي او که نه تاسو سره به همیشه دپاره هغه نمبرې سیف وي. که چینل ته نوي یاست چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو ویډیو طرف ته. السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یاستئ. راځئ نن یو داسې طریقه باندې کار کوو چې دې په ذریعه باندې موږ وکړای شو چې یو نمبر یو ځل دپاره سیف کړو او هغه د موږ سره همیشه دپاره وي. که زموږ موبایل ورک شي چېرته یا رانه مات شي یا مو هم سیم کارډ یې ورک شي یا ماتې شي، نو دا نمبر به موږ سره همیشه دپاره وي. د دې کار دپاره تاسو ته بل څه ضرورت نشته، صرف او صرف یو جیمیل اکاونټ باید تاسو ولرئ. نو راځئ پیل کوو پې. یو نمبر سیف کړئ، اډ ټو کنټیکټس، کریټ کنټیکټ او نوم ورکړئ. که تاسو هر څوم نوم ورکئ، زه به ورکړم یاسین. ښه، اوس سیف ټو دا باید کوم ځای کې سیف کړئ؟ لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې جیمیل اکاونټ باید تاسو سره وي. که دا مو چېرته په ډیوایس کې سیف کړو نو په همدې ډیوایس کې به دا نمبر وي، بل ځای کې به نه وي. او که چېرې دا تاسو نه ورک شو، موبایل تاسو نه ورک شو، دا نمبر هم تاسو نه ورکېږي. نو راشئ دا سیف کړئ په جیمیل اکاونټ کې چې ما سره دی امجد په نوم باندې سیف. ښه، نو هر یو نمبر چې تاسو سیف کړئ باید هغه جیمیل اکاونټ کې سیف کړئ او یو جیمیل اکاونټ ته مشخص کړئ چې په همدې کې. ښه، که اوس یو کس داسې هغه سره نمبر یې ډېر زیات وي او هغه مخکې دې ټکي ته پام نه و یا پرې نه پوهېده چې دا جیمیل اکاونټ کې هم سیف کېږي او هغه سره نمبر یې ډېر زیات دي په سیم کارډونو کې، نو هغه به څه کوي؟ هغې لپاره هم لاره شته. راځئ راشئ پلی سټور ته او دې کې یو ایپ دی، هغه تاسو سرچ کړئ کنټیکټس په نوم. نو کنټیکټس او ګوګل LLC دا تاسو کله چې سرچ کړئ دا تاسو ډاونلوډ کړئ. یو وړوکی ایپ دی، ما خو ډاونلوډ کړی دی، زه به اوپن کړم. ښه، نو هماغه جیمیل اکاونټ چې دی امجد په نوم باندې، په دې کې دا ټول ما سره دا نمبر یې ثبت دي. ګوره اوس که تاسو سره په سیم کارډ کې کومه نمبر یې سیف دي، نو هغه به تاسو څنګه جیمیل اکاونټ ته راوړئ؟ هغې لپاره ډېر اسانه ده. دا چپ طرف ته چې کوم درې وړوکي کرښې دي دې باندې کلیک وکړئ او راشئ سیټینګ ته، راشئ لاندې او امپورټ. ښه، یو VCF فایل دی، یو سیم کارډ دی. تاسو سره چې څومره سیم کارډ دي هغې نه که تاسو نمبر یې راوړل غواړئ نو هغې دپاره ساده کلیک پرې وکړئ. زه غواړم روشنې سیم کارډ کې ما سره نمبر یې شته که نه دا هم درته ښیي. غواړم چې د هغې نه ټولې نمبر راواخلم او د جیمیل اکاونټ یې سیف کړم. ښه، صرف او صرف یو نمبر ده چې زما په سیم کارډ کې وه، زه دا هم غواړم چې دا جیمیل اکاونټ ته راشي. جیمیل اکاونټ کې تاسو کتلی شئ، ګوره ما سره جیمیل اکاونټ یو دوه درې دانې دي، نو غواړئ چې په کوم کې سیف شي تا سره. زه غواړم په همدې امجد کې دې سیف شي او اوکې. نو دا تاسو وکتل چې زما څومره نمبر یې هم وي، که هغه نوي وي او که زړې وي ټولې رالي جیمیل اکاونټ ته. ښه، که زه دا اوس دا جیمیل اکاونټ د دې موبایل نه لرې کړمه نو دا به څه وشي؟ راځئ ستاسو په مخ کې زه ګورم چې دا ایمیل دا جیمیل اکاونټ د دې ځای نه بیخي زه لرې کړم. نو راشئ اکاونټس ته، اکاونټ کې راشئ، هماغه اکاونټ زه غواړم د دې ځای نه ریموو کړم. دا نمبر به بیا ما سره وي او که نه، نو دا نمبر به ما سره وخت په وخت باندې کمیږي ځکه چې ما هغه جیمیل اکاونټ بیخي دې ځای نه لرې کړ. ښه، ته راشئ اوس وګورئ هغه نمبر یې ما سره شته که نه. ښه، دې کې ټولې پاتې شوې 18 نمبرې. دا هغه نمبر دی چې په هغې جیمیل اکاونټ کې ما سره سیف نه دی. دا په بل سیم کارډ کې دي، ما خو سیم کارډ روشن ورکړی و، سیم کارډ 2، او دا ما سره دي په اول سیم کارډ کې ما سره سیف دي. نو همدا نمبر یې پاتې شوي، ما سره نورې نمبر یې نشته. تاسو وګورئ دلته 18 کنټیکټس وید فون نمبرز. ښه، که تاسو اوس غواړئ فرضاً دا موبایل تاسو نه ورک شوی دی، تاسو یو بل موبایل ته ورغلی او هماغه اکاونټ تاسو بیرته ورکړ، نو بیا به دا نمبر یې راځي که نه؟ هغې دپاره راشئ هماغلته اکاونټس ته، اکاونټس کې راشئ دلته اډ اکاونټ او دلته راشئ کوم اکاونټ تاسو اضافه کول غواړئ. زه جیمیل اکاونټ اضافه کول غواړم. راشئ ګوګل ته، ورکړئ هماغه جیمیل اکاونټ چې زه غواړم دلته ورکړم. نیکسټ، بیا سکیورټي غواړي،
trying to sign in yes ورکوي. ښه دا اوس ګوري چې sign in proof مطلب همدا ته وي چې دلته خپل اکاونټ ته داخل شي اګري. ښه دا اوس ګوري دا زما اکاونټ دلته اضافه شوی دی امجد په نوم باندې راشي. اوس هماغه کنټیکټس وګورئ چې اوسه پورې نه اوس شته که نه شته. نو دا ګورئ اوس لږ لږ را روان دي وخت په وخت سره. ګورئ دا لږ لږ زیاتېږي. دا ته سلیکټ کړم چې څومره دي پکې. اوس پکې دي 40 او لږ لږ نور هم اضافه کېږي وخت په وخت چې تاسو دا ریفریش کوئ دا به اضافه کېږي. نو تاسو اوس دا کوئ سلیکټ آل یې کوئ دا 240 شو. دا تاسو چې ریفریش کوئ دا نمبر یې به زیاتېږي. سلیکټ آل یې کوئ بیا 408. نو تاسو وکتل چې ټولې نمبر چې مسره وي هغه ټولې دلته راغلې. نو تاسو ته مې صرف او صرف د دې ثبوت ښوده چې دا رښتیا داسې دي او که نه. نو تاسو هر وخت چې کوم جیمیل کې سیف کړي او موبایل د نه خدای مکه ورک شو یا هر څه وشو یا موبایل هم دلته تاسو بار موږ ته لاړئ او دا جیمیل اکاونټ تاسو سره وي دا نمبر به هر وخت تاسو سره وي. په دې هیله چې دا ویډیو مې خوښه شوي. تر بلې ویډیو به انشاءالله سره بیا ګورو. چینل دې سره سبسکرایب او لایک کړئ. د الله په امان.